سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د کاپ 11 او د 2016 زیږدیز کال د مارچ 2 ده. مننه چې له موږ سره یاست. موږ پاڼې هرومرو پکې کړئ. لومړی خبر ده چې د افغانستان او هند ترمنځ د لوبلړۍ ځای او نیټه په ډاګه شول. هند کرکټ بورډ د افغانستان او هند ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ او 3 ورځنیو سیالیو ځای، نیټه او مهالویش اعلان کړل. د مهالویش له مخې دغه لوبلړۍ د راتلونکي جون میاشتې پر 4مه نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 20مې نیټې دوام کوي. د مزار شریف ښار په عمري ښارګوټي کې د 10 چپندازانو ترمنځ د وزن لوبې سیالۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایله کې سید حسین پهلوان د دې پړاو سیالیو اتل شو. د غزنی ولایت کرکټ امریت له لوري د دې ولایت په مرکز کې د څلورو لوبډلو ترمنځ رمضان جام په نوم کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د لوبغاړو بوخت ساتل او راتلونکو سیالیو ته چمتووالي په موخه پیل شوې دي. او د نړیوال سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د 2016 نړیوال شلوريز جام سیالیو په دوام هند نیمه پای لوبې ته ووت. د نړیوال جام اته غوره لوبډلو پړاو په وروستۍ لوبه کې هند سانجو سامسون 99 ناسوځېدلو منډو پر مټ د ویسټ انډیز 196 منډې هدف پوره کړ او د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. سپورتي خبرونه همدومره و په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.